ځکه موږ د اسلام پیروکاران یو، موږ د الله تعالی وفادار مخلوق یو، او موږ ته د الله تعالی دا حکم دی چې جهاد به کوئ، او جهاد ستاسو د دین یو حکم دی، او جهاد ستاسو د دین یو فریضه ده، او جهاد ستاسو د دین یو لار ده او یو طریقه ده، او دا په هره زمانه کې د اسلامي معاشرې د کامیابۍ دپاره بهترین صفت او بهترینه طریقه او بهترینه نقشه ده چې په کم عصر کې په کومه زمانه کې د مسلمانانو قوم په دې عمل کړی دی، بیا په غمزکه کې الله تعالی مسلمان قوم ته عزت او کامیابی او سکون او آرام ورپه نصیب کړی دی. لیکن چې کله مسلمان د دې څخه غفلت کړی دی او مسلمان د دې څخه د غفلت زندگی تیره کړې ده او مسلمان د دې عمل سره لاوبالي کړې ده، بیا خو د مسلمان د ستړیا بس دغه ذریعه ده، بیا مسلمان پر هغه مځکه باندې ستړی دی، بیا مسلمان پر هغه مځکه باندې خوار دی، بیا مسلمان پر هغه مځکه باندې درفدره زندگی کړې ده. الله تعالی قرآن کریم که تاسو وګورئ، قرآن کریم کې الله تعالی د مؤمنانو تسوي، د مؤمنانو د غیرت سره شوري، او ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، ای خلکو تاسو ته صدر پیښه ده چې تاسو د الله په لار کې جهاد نه کوئ. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، هغه کمزوري انسانان چیغې وایي، هغه زنانې چیغې وایي، هغه بچان چیغې وایي، او تاسو د هغې پر چیغو باندې نه رابیداره کېږئ. تاسو ته در پیښه څه ده؟ او د هغو چیغې څه دي؟ یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا الله په دې کلي کې زموږ سره ډېر ظلم کیږي، یا الله په دې کلي کې زموږ کورونه ونړېدل، په دې کلي کې زموږ بچان قتل سو، او په دې کلي کې زموږ اندامونه ټوکړې ټوکړې سو، یا الله موږ په عافیت د دې کلي څه وباسه. هغې سهار و ماښام تاسو ته چیغې وایي، او د هغې واویلاوې تاسو اورئ، د هغې چیغې تاسو اورئ، د هغې فریادونه تاسو اورئ، لیکن ستاسو ضمیر پر هغې باندې نه راپورته کېږي. ما لکم په تاسو ته در پیښه څه ده؟ په تاسو باندې وسوسه، او هغې سهار و ماښام دا ناروي واجعل لنا من لدنک ولیا، یا الله د خپل طرفه څه موږ ته یو څوک راواستوه چې زموږ مدد وکړي، او واجعل لنا من لدنک نصیرا، یا الله د ستا د طرفه زموږ یو دفاع کوونکی څوک راواستوه، موږ بې وسه یو، موږ بې وزلي یو، او موږ قتل کیږو، او موږ په خپلو بدن په وینو کې لمبیږو، یا الله زموږ د مدد او د نصرت دپاره یو څوک موږ ته راواستوه. د هغې سهار چیغې دي، د هغې د ماښام چیغې دي، د هغې د ورځې چیغې دي، د هغې د شپې چیغې دي، لیکن ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، ای قوم تاسو در پیښه څه ده چې نه ستاسو په غوږ کې د هغې اواز راځي، نه د هغې پر غږ باندې ستاسو زړه راپورته کېږي، او نه د هغې پر غږ باندې ستاسو ضمیر راویښیږي.